یو خو عباس رضی الله تعالی خود نبی علیہ السلام تر دی دا غزوی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتی تلاړو د دې ډیر رکوټه وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدد او داسو به برابر کړل ټول انتظامات کړو نبی علیہ السلام چراغ ودا چا کړی دی ودا عبد الله ابن عباس دې خوریر معصوم نه دی دومره د پوهې کار کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی ځان تر حدیث دې کړم او دې ځان پوری جوخ کړم نبی علیہ السلام چې جوخ کړم وی اللهم علمه الكتاب ربا دته د کتاب علم ورکی دته د قران علم ورکی او ځان پوری نیوه موضوعا کی نن چې ټول تفاسیر وګورئ ټول کتابونه وګورئ او کله په یو آیات کې تفاسیر مختلف راشي نو چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول راشي نو خلق وی رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس رب العالمین تین رئیس المفسرین جوړ کو د قرآن تفاسیر چې څومره صحابه او تابعین او تبع تابعین کړي دي دا غي ټول سردار نن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا د چا د دعا برکت دا چا ځان پوری ونیو بس دا د چا د دعا برکت بس دا ځان پوری چا ونیو صحابه کرام ور سره ناس کی کس راغی د بارنه ویل الله حبیب د دین اسلام قبلوما دین اسلام قبلوم اسلام راولم خود زینا نبی زړه نه صبري وی د زینا اجازت پراتی صحابه کرام ته راپن شول نبی علیہ السلام ته بس دې پرې دې ته سموای ځان ته را نږدې